د ننګرهار د اسلامي پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز له 14مې دورې څخه 430 تنه سرتیري له نظامي زده کړو وروسته فارغ شول. د ننګرهار د اسلامي پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز سرپرست قاری بشرمل بشردوست وایي واک ته د اسلامي امارت له رسېدو تر دې دمه ټول ټال 14104 سرتیري د زون په کچه له نظامي زده کړو وروسته ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي. او په اوسنۍ دوره کې تقریبا 430 نفره فارغین لرو. دې فارغینو ته موږ مسلکي لوستنه لکه پیرهداري، ګازمه، کمین، د پولیسو رفتار او سلوک او د قانون د حاکمیت او تطبیق په برخو کې د مجربو استادانو لخوا تدریس ورکول شوی ده. په همدې تړاو جوړو شویو مراسمو ته د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز عمومي قومندان مولوي امین جان فتح الله فارغ شویو سرتیرو ته سپارښتنې درلودې او هغوی خپلو مسؤلیتونو ته ځیر کړل او ترې ویې غوښتل چې له ولس سره ښه چال چلند وکړي. تاسې جامعې ته وړاندې کېږئ، له دې ملت سره د ورورګلوي زندګي تاسې وکړئ. دا ملت نور وسا کوي. دا د ملیت چې کوم مشروع غوښتنې دي د مشیرانو هدایت ته هغه په ورین تندي باندې ومنئ چې تله تاسې تالاشي کوئ، کله تاسې ورنه پوښتنه کوئ، په اسلامي اخلاقو یې ورنه وکئ. ورته وخت 2 تنه فارغ شوي سرتیري صدیق الله او شریف الله وایي په نظامي او نورو برخو کې له باتجربه استادانو 2 میاشتنۍ عقیدوي او نظامي زده کړې ترلاسه کړي او په پوره ژمنتیا به د ولس خدمت ته اوږه ورکوي. او ان شاء الله چې موږ ژوندي یو، موږ به د ټول افغانانو ته دا ډاډ ورکوو چې موږ به ستاسې د سر و مال حافظان یو، ستاسې ساتنه به کوو. نن الحمدلله موږ په دغه ټولو معنی وتوانېدلو چې څنګه پیره ترسره کړو او څنګه چیکفاین وکړو او څنګه ګزمه ترسره کړو او په څه ډول سره یو مظنون شخص وکولی شو چې ونیسو. نو الحمدلله موږ ډېر زیات خوشحاله دغه 2 میاشتې اعداد موږ دې لپاره ترسره کړو چې په تېرو 16 کلونو کې زموږ مظلوم ولس ډېر زیات دردېدلی دی او تر څو موږ د هغوی د خدمات مصدر وګرځو. دغه راز د ننګرهار پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز مسؤلین وایي دم ګړۍ په دې مرکز کې هغه مجاهدینو ته نظامي زده کړې ورکول کېږي چې اوس مهال پر دندو بوخت دي. وایي د جلب او جذب پروسه به دوامداره ساتي او لا پراختیا به ورکوي.